سلامونه دوستانو، زما نوم قادرشاه حمدي دی. د اډوبي فوټوشاپ CC 2019 پښتو کورس شپېتمې ویډیو ته مو ښه راغلاست وایم. په تېره 950مه ویډیو کې دوستانو موږ په ټایپ مینیو کې تر رسټرایز ټایپ لیر تر دې ځایه مو درس ووایه. نن راځو دوستانو کنورټ ټو پوینټ ټیکسټ او دغه رنګه دا نور موضوعات څه نه څه تشریح کوو. اول د دې د مخه چې زه تاسو ته کنورټ ټو پوینټ ټیکسټ ووایم، زه به یو خبره تاسو ته وکړم. موږ یو پوینټ ټیکسټ درلودی چې مثلا موږ کلیک کوئ ور یې مو خط لیکئ. دا د یو لغات یا د یوې جملې دپاره موږ کارولی سوای. او بل موږ پاراګراف ټیکسټ درلودی چې هغه د یو بسته مثلا یو موضوع دپاره موږ انتخابولی سوای چې هغه 20 لیکي، 25 لیکي، 10 لیکي، د یو پاراګراف شکل ولري. نو دا د پوینټ ټیکسټ او پاراګراف ټیکسټ ترمنځ فرق هم و، د دواړو پېژندګل وي. اوس راځم ورته وایم چې مثلا ما دلته خط لیکلی دی. مثلا زه دلته لیکم چې ټیل. زه به دا اندازه یو څه ورته لږ کم او په دې ځای کې به د تور ترمنځ اندازه هم څه نه څه ډېره کم. په دې ترتیب سره اوس زه راځم دا اوس چې دی پوینټ ټیکسټ دی، یعنې ما کلیک ولګوئ او خط مې ولیکئ. اوس زه ورته وایم چې دا پاراګراف ټیکسټ ته واړوه اتومات، یا مثلا دا موضوع غټه شوله، یا زه غواړم چې نور معلومات هم ورسره ولیکم. نو د هغه دپاره راځئ ورته وایاست چې کنورټ ټو پاراګراف ټیکسټ، دی به اتومات دغه خط پاراګراف ټیکسټ کې. اوس راځو دلته ټیک لیکوم او تاسو اوس وګورئ په دې شکل سره، یعنې د یو پاراګراف شکل یې ورکوي. کولی سئ چې اوس تر د پاراګراف هاخوا ته بیا د خط نه وځي، ستاسې ورته فکر دی دې ځای ته. په دې ترتیب سره نو دا د ده کار سو. او بل موږ لرو په ټایپ کې وارپ ټیکسټ. دی څه کار کوي؟ مثلا دا موږ د مخه مې یوارې ویلي وو په ټیکسټ کې، دلته په دغه ټیکسټ اپشن کې دی څه کار کوي؟ د خط سټایلونه دي. مثلا زه ورته وایم چې دا نوم زه لیکم، ګورئ دا دلته هم شته وارپ ټیکسټ. او دلته هم تاسې کولی سئ چې کار ځینې واخلئ وارپ ټیکسټ. کله چې دی تاسې کلیک کوئ نو بیا راځم دلته ورته وایم چې مثلا دغه ټیکسټ یا دا خط ماته چې که ARC او پر په دې ترتیب، یا هم مثلا دا زما سره چې که فیش داسې یو ډیزاین ورکړل. دلته کولی سئ نورې اندازې ورته ډېرې کړئ یا هم مثلا کمې کړئ. ګورئ داسې یو ډیزاین کې بیا دا خط لیکل کېږي. نو دا د وارپ ټیکسټ کار دی. زه اوس مثلا بیرته کولی سئ دا شیش کې ځینې ایسته کړئ. نو راځئ دلته ورته وایاست چې نان اوکې، بیرته به خط ساده شکل ته راځي. او بل موږ لرو میچ فونټ. دی نوی اپشن دی دوستانو چې په فوټوشاپ کې اضافه سوی دی. نو دی د دې دپاره کارول کېږي که چیرې تاسې یو خط لیکلی وي، یو ټیکسټ مو لیکلی وي، نو تر هغه راوروسته غواړئ چې د هغه فونټ کې دننه تغییر راولئ. مثلا اوس ګورئ اوس خو دی په رومان باندې ولاړ دی، زه غواړم چې دا جاپنیز ته دا فونټ چې شي واوړي. ګورئ په جاپاني باندې بیا دا ده، تاسې دی اوکې کړئ. نو د میچ فونټ څه کار دی؟ د میچ فونټ دا کار دی چې کم خط چې تاسې لیکلی هغه چې د کم فونټ سره سر خوري، میچ خوري، هغه اړوند د سیټینګز تاسې ته راولي. میچ فونټ په کلیک کوئ، ګورئ په دې ترتیب سره چې دا ډېر موږ نه استفاده کوو، فوټوشاپ کې ډېر نه کارول کېږي. دا نوی اپشن هم دی چې اضافه سوی دی. او بل موږ راځو فونټ پریویو سایز دی. دی څه کار کوي؟ اوس مثلا زه راځم دغه ټیکسټ انتخابوم. اوس تاسې وګورئ که زه چیرې د فونټ برخه راخلاصه کړم، ګورئ دغه د فونټ پریویو یا د فونټ دغه کم لید چې دی موږ ته راښکاره کوي دا کوچنی دی. زه غواړم دا غټ کړم. راځو دغه دپاره موږ راځو ټایپ ته او دلته راځو ورته وایو چې فونټ پریویو سایز. زه به دا ایسته کړم او رابسو فونټ پریویو سایز به چې کړم ایکسټرا لارج. تاسې اوس وګورئ کله چې زه د فونټ ساحه راخلاصه کړم دا ساحه هغه ګورئ په دې ترتیب سره د مخه ډېر کوچنی و که ستاسې فکر و. اوس یې دغه هغه اندازه یې چې کړه ورته ډېره کړله. نو ستاسې له توجه نړۍ مننه دوستانو. په بله 1 شپېتمه ویډیو کې به پاته ټایپ مینیو ټوله خلاصوو. الله پامان.